السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په فیسبوک او یوټیوب کې سرچ هسټري ختمه کړئ. یعنې دوستانو کله چې تاسو په فیسبوک کې یو شی سرچ کړئ نو د هغه سرچ هسټري چې د هغه دلته په فیسبوک کې سویږي، یا که چیرې تاسو په یوټیوب کې یو شی سرچ کړئ نو تاسو هر ویډیو سرچ کړئ، هر شی مې سرچ کړئ، د هغه سرچ هسټري چې د هغه په یوټیوب کې هم سویږي. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دغه سرچ هسټري په فیسبوک او یوټیوب کې ختمه کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو چې فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو راځو دوستانو، اوله ورځ تاسو ته په فیسبوک کې د سرچ هسټري د ختمېدو طریقه درښیم. دې لپاره به سمپل تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ سرچ ته به راسئ. کله چې تاسو سرچ ته راسئ ګورئ دلته هغه ټوله هسټري دلته سیو شوې ده. اوس دغه شان ما په خپل موبایل کې ګوره په فیسبوک کې سرچ کړی دی. نو اوس دغه ختمو ګور د ریسنټ سرچز څنګ ته سی آل لیکلی ده. سمپل په دغه سی آل بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه سی آل باندې کلیک وکړئ ګوره پورته له موږ سره په دا کونج کې یو اپشن دی د کلیر آل په نامه. په دغه کلیر آل بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به تاسو په کلیر آل بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کلیر آل بټن باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې کوم شان چې موږ دلته په فیسبوک کې سرچ کړي وو هغه ټوله ختمه سو. دغه رقم اوس راځو په یوټیوب کې درښیم چې موږ په یوټیوب کې څنګه ختمولی سو. نو دې لپاره به سمپل ګوره تاسو یوټیوب خلاص کړئ. کله چې تاسو یوټیوب خلاص کړئ د یوټیوب دا دلته په سرچ کې نه ختمېږي، یوه دلته ختمولی شئ. یوه به څنګه ختموئ؟ خالي په هغه سرچ هسټري داسې کلیک نیسئ. ګوره دلته یې ریموو درکړئ. سمپل په دغه ریموو بټن باندې کلیک کوئ، هغه هسټري به ختمېږي. یعنې دلته تاسو یوه دلته کوی شئ. کوم چیرې ټول په یو وارې کول ګوره په دا کونج کې موږ سره آیکن ده، په دغه آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه آیکن باندې کلیک وکړئ لاندې موږ سره اپشن دی د سټینګز په نامه، په دغه سټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ ګوره په دې کې لاندې موږ سره اپشن دی د هسټري اینډ پریویسي په نامه، په دغه هسټري اینډ پریویسي باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هسټري اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې دویم اپشن دی کلیر سرچ هسټري، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او په کلیر سرچ هسټري باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستانو دلته له موږ سره په یوټیوب کې هغه هسټري چې ده هغه ټوټل ختمه شوله. نو دوستانو د دغه طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېره اسانۍ سره کولی شئ په یوټیوب او په فیسبوک کې کوم شیان چې تاسو سرچ کړي دي هغه ټوله ختم کړئ. کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.